د پنجشیر ولایت د تسلیمۍ لپاره له طالبانو درې غوښتنې شوې چې درې واړه یې رد شوې. د طالبانو یو ویان عرب نیوز ته ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل هیواد او خپله دنده وپېژني او د افغانستان په استازولۍ دې له بهرنیو هیوادونو او رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړي. د پښتنو غږ د ننو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ستاسې پام راوړم د دې ساعت لنډ او مهمو خبرونو ته. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د پنجشیر د تسلیمۍ په موخه په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ په شویو مذاکراتو کې له طالبانو درې غوښتنې شوې چې طالبانو درې واړه غوښتنې رد کړي او وروسته د دواړو لورو له خوا جګړه پیل شوې ده. په دغو غوښتنو کې لومړنۍ غوښتنه دا شوې چې راتلونکی نظام د صدارتي او لومړی وزیر دې د دوی په خوښه کس شي. دویمه غوښتنه دا شوې چې احمد شاه مسعود دې بیا هم په بل نوي اساسي قانون کې د هیواد د ملي اتل په توګه ثبت شي. درېیمه او وروستۍ غوښتنه یې دا ده چې د نوي حکومت په بهرنیو چارو، ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د دوی په خوښه یو مرستیال وټاکل شي. طالبان او پنجشیر کې د جګړې رهبري کوونکي په وروستیو ناستو کې د دغو دریو مواردو په اړه رسما هیڅ نه وایي، نه دا خبره تاییدوي او نه یې ردوي. د طالبانو یو بیان عرب نیوز ته ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د خپل هیواد او خپله دنده وپېژني او د افغانستان په استازولۍ له بهرنیو هیوادونو او رسنیو سره له خبرې کولو دې ډډه وکړي. ویان زیاته کړې افغانستان کوم بې صاحبه ملک نه دی چې پاکستان یې استازولۍ وکړي. ویان زیاته کړې چې ژر به د افغانستان نوی حکومت اعلان او حکومتي چارې به یې په ګړندۍ توګه پیل شي. نو لیدونکو او د دې ساعت لنډ او مهم خبرونه د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو له تازه تحولاتو څخه خبر شئ.